چې میړه رخصت کی دا کم طرف ته رخصت شي. دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصه خانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وې خزه الکانو رونی وې نو مال خزه کالکانو رونی وې خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اته تاسو خیال وکئ کنه تاسو دا سپېګمی چې پټی کړیو کله داسې کې یو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چلتا خرایمه که خر باندې پیښ دا کنجر یو پدیتی دي سم خزه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر پشپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي. شریف خزه داسې وی لکه زمونږ د ملک چې دي او چې غږو کې پولیس ته به وایي چاله دي د ارامیانو شریف خزه وچېړلې دا شریف خزه شریف خزه دی ته وایي نو بیا ټول ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو باچې دا رورا ټټو نه کوي ماما دا بوډاګه فن بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي ورس بیرته به نور شرمېږي. تاسو خیال راغی قرآن سره به څه کوئ؟ تاسو د ښځې د باچایۍ ولي خلاف یې؟ موږ خو د ښځې د باچایۍ خلاف نه یو. موږ وایو قرآن سره به څه چل کوئ؟ آخر دا قرآن یا خو لرې کوي د ملک نه جنازه او باسي ختمې کوي چې قصه اخلاص شي. قرآن سره به څه چل کوئ؟ قرآن څه ویلي دي؟ هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې. وقرنا فی بیوتکن قطعی آرڈر دے کرنا فی بیوتکن خزہ با پکور کی کینی بار بنوز دسر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سره بچکے خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب به پسری جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله تر خپو پورې یو ویخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کاری دې سره بچکو قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي 2 روپے ورکې دغه لم ساتلې چې دا مردار کونی به بخي. یعنی یو ځن طلاق قرآن ته په ژوند نږدې ناراضي. قرآن ورته د ناول عمره معزز کتاب هم نخکاری او هغه پلیت مردار شو مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوست اله ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یو دا بخله کی خیر قرآن سره به څه چل کوي؟ او دا ملک خو به خدای نور شرمای دا به نور رسوا کی.